سلامونه، زه صفي الله ستانکزی مو هایلایټ خبرونه ته ښه راغلاست وایم. د بدخشان په زیباک ولسوالۍ کې د طالبانو او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د دوی د یوې مخالفې وسلوالې ډلې ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې بریدونه یې په شا تنبولي، خو ازادۍ جبهې ادعا کړې چې لا هم بریدونه کوي. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین فطرت چې په خپله بدخشان ته تللی ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د دوی ځینې مخالفان سنبال او زیباک ته استولي، خو د طالبانو په بریدونو کې دغو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او یو شمېر یې بیرته د پاکستان شاه سلیم درې ته تللي. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادۍ جبهې بیا د طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه دغه ادعاوې نشي تاییدولی. د ازبکستان د صدراعظم مرستیال جمشید خواجه چې د افغانستان ازبکستان تجارتي فورم لپاره کابل ته تللی، یکشنبه د طالبانو له رییس الوزرا ملا محمد اخوند سره کتلي. د طالبانو د حکومت په بیان کې د ښاغلي خواجه په حواله راغلي چې افغانستان د ازبکستان په بهرني سیاست کې مهم ځای لري او د اوسني سفر هدف د پانګونې او سوداګرۍ په برخو کې د ژمنو شوو پروژو د عملي کار پیل او ارزونه ده. افغانستان تیر کال ازبکستان ته د $1.5 میلیون په ارزښت وچې او لمدې میوې، پنبه، ډبرو سکاره او غالۍ لیږلي. له هغې خوا بیا تصفیه شوي تیل، غنم، برېښنا او حبوبات واردوي. د جرمني په پلازمینه برلین ښار کې پرون ماښام یو بریدګر خپل موټر د همجنسپالو په یو جشن وروست، یو کس یې وواژه او 14 نور یې ټپيان کړل. د جرمني صدراعظم فریدریش مرز دا پیښه غندلې او د آلمان په ټولنه یې برید بللی. پولیسو ویلي د عبدالبي په نوم په هغه 21 کلن مشکوک بریدګر پسې ګرځي چې خپل موټر یې په خلکو وروستی. په فرانسې او هسپانیې کې پراخو اورونو څه باندې 3 لکه کسان د خپلو سیمو وتلو ته اړ کړي. یکشنبه د اور د لمبو د لا پراخېدو راپور ورکړل شو. د فرانسې جنوب لویدیځ بوردو ښار چې زیات تاکونه لري له خطر سره مخ دی او لویه لار او ریل پټلۍ پکې تړلې دي. په هسپانیې کې بیا د مادرید لویدیځ ته ګڼ کلي چې د اور مخ ته پراته دي خالي شوي. او د بوکسینګ مینوالو ته دا چې د نړۍ د درانه وزن پخواني اتل بریتانوي انټوني جوشوا خپل البانیایي سیال کریستن پرینګا ناک آوټ کړ. د دوی لوبه په جدې ښار کې وشوه. که څه هم جوشوا لومړی ډیر کلک ولګید، خو وروسته وتوانید خپل سیال په 2 ضربو ناک آوټ کړي.